ها پیشتری مونږ سره ورژن دی 2008 صحیح شو کوم چې مارکیټ کې کرنټلی اویلیبل دی دا وګورئ مونږ سره پیشتری دی ٹھیک شو دلته به راشو پیشتری کوانټم 2008 ایډیشن باندې به کلیک کوو دا به مونږ سره ران شي ها پیشتری څه شی دی اکاونټینګ سافټویر دی ٹھیک شو لکه زموږ چې کمپنی څومره مینوال اکاونټینګ دی هغه مونږ کمپیوټرایز کولی شو پیشتری کې ٹھیک شو نو پیشتری کې چې کله مونږ اکاونټینګ یوز کوو نو دې دپاره فرسټ اف آل ریکوایرډ څه دی چې تاسو یو کمپنی جوړه کړئ صحیح شو چې کمپنی وي نو تاسو ټول د اکاونټس چې دي هغه کمپیوټرایز کیدی شي صحیح شو ها دلته به راشو مونږه پیشتری ته دا به زه کینسل کم ها ګورئ کله چې مونږه پیشتری رن کوو نو مونږ ته به دا سکرین مخامخ باندې ښکاري اول آپشن دی مونږ سره اوپن اینڈ ایگزسټینګ کمپنی ایگزسټینګ کمپنی نه مراد لکه تا کمپنی جوړ کړی دی او هغه کمپنی ته اوپن کول غواړې او هغې کې خپل ډیلی ټرانزیکشنز ته ریکارډ کول غواړې صحیح شو نو دا مونږه استعمالو ښه نن زموږ فرسټ لیکچر دی نو مونږ خو کمپنی نه ده جوړه کړې که نه نو مونږ به راشو چېرته کریټ ا نیو کمپنی لاندې مونږ سره ګوره ادر ټاسک کې لیکلی ایکسپلور سیمپل کمپنی لکه پیشتری چې ته انسټال کړې او 2 3 4 کمپنیانې اټومیټیکلی پکې جوړ پروت وي تا هغه کتی شي او بل دی کنورټ فرام انادر اکاؤنټینګ پروګرام لکه اوس مونږ کویک بک استعمالو لګیو کرنټلی خپل ارګنایزیشن کې مونږ پیشتری وکتلو پیشتری انوایرمنټ یا پیشتری سافټویر زمونږ خوښ شو نو اوس مونږ غواړو څه چې مونږ خپل هغه کویک بک کمپنی چې دی کنورټ کو په څه کې په پیشتری پروګرام کې نو هغې سره چې ستاسو څومره اکاونټس دي ستاسو چې څومره سیټینګ دی ټول به کنورټ شي څنګه چې کویک بک مونږ ته فیسیلیټي راکوي چې پیشتری نه یا سمال بزنس اکاؤنټینګ نه یا مایکروسافټ اکاؤنټینګ نه مونږ کنورټ کو کمپنی کویک بک ته نو دا غرنګې پیشتری هم دا آپشن لري پوه شوئ ښه مونږ به نن زده کوو چې یو نوې کمپنی څنګه جوړیږي نو را به شو کریټ نیو کمپنی ښه کریټ نیو کمپنی چې مونږ کلیک کوو نو مونږ نه به انفارمیشن غواړي کمپنی نیم اینڈ ایڈریس بزنس ټایپ اکاؤنٹنگ میتھڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ او فسکل ایئر دا آپشنز یا دا انفارمیشن به پیشتری مانا غواړي چې کوم به زه اوس کمپنی کې ورکوم نیکسٹ میں گو کمپنی نیم نو ګوره کم آپشن سره چې سٹار وي نو دا مسټ ورکول دي ګوره یعنی کمپنی نیم ورکه باقي دا ټول آپشن نه دی پرېږده کمپنی به دې جوړ شي خو ریکوایرډ دا دی خو ورکول پکار دي پوه شوې اوس زه ورکوم زما د کمپنی نوم دی لمر اینڈ کو ٹھیک شو صحیح شو نو دا زما د کمپنی رجسٹرډ نوم شو ایڈریس لیکو 1 نیو ارباب کالونی ابدارا روڈ ٹھیک شو سٹی سنوم دے پشاور سٹیٹ نشتا پاکستان کے پوسٹل کوڈ زمونگا سدے 25000 کنٹری سنوم دے پاکستان ٹیلیفون نمبر 5850457 فیکس نمبر 5843256 صحیح شو اوس دلته وراشو بزنس ټایم اوس زمونږ کمپنی څنګه آرګنایز شوی دی سول پروپرائټرشپ ته پارټنرشپ ته کارپوریټډ بزنس ته لیمیټډ لایبیلیټي کمپنی دا څه دی ټیک شو نو دا پوهېږئ که نه دا خو مونږ خو هغه یو نوی کس ناست دی هغې دپاره زه ایکسپلین کوم پوه شوې تاسو خو کویک بک کړی دی که نه پوه شوې نو مونږ به راوالو یعنې ته چې کوم کمپني کې کار کې هغه ټایپ به راواخلې پوه شوې تا ته به پته وي چې ته ستا کمپني څنګه آرګنایز ده ښه دا وګورئ فیډرل امپلای آی ډي سټیټ امپلای آی ډي اور سټیټ ان امپلای آی ډي دا درې آی ډیز استعمالیږي چېرته په امریکا کې لکه امریکا کې که یو کس وي نو د هغې فیډرل امپلای که فیډرل هغې کې کار کوي
सर्विस कोई टिक शो या स्टेट के कार कोई या अगर बेखी अनएम्प्लॉयड है नो दागे न्यू आईडी खुदल तलीका लेशे लका उस तो कारोबार ओनर है नो तखपल दलता लाइसेंस नंबर उली का लांदे बल्स नंबर उली का नो दाता इस्तेमाल हो लेशे कंटिन्यू खाली प्रेदा खा वेबसाइट दे नो दलता ओवर को www.lamar.edu.pk ठीक शो खा ईमेल एड्रेस दे नो दलता ओवर को info@lamar.edu.pk सही शो नदा जमुंगा सही शो कंपनी इंफॉर्मेशन शो दा एनी टाइम तासु बिया चेंज का वाले मुझे नेक्स्ट का उस गोरा दलता नेक्स्ट ऑप्शन दे सेलेक्ट अ मेथड टू क्रिएट योर कंपनी नो उसमें सर 1 2 3 4 5 मेथड दी कंपनी क्रिएट का वाला पारा हो बेस्ट ऑप्शन कम यो दे मोस्ट कंपनीज चूज दिस ऑप्शन वजह सदा उस गोरे यूज सैंपल बिजनेस टाइप दैट क्लोजली मैचेस योर कंपनी देखिए सदी बिजनेस टाइप्स दी दाव गोरा ए नवाला तर जेड पोरे चिस्ता कम कंपनी चे दे कंपनी सरा मैच गई ता आगा टाइप रावाला वजह गोरा उस रेस्टोरेंट बिजनेस दे नो रेस्टोरेंट बिजनेस के स्ता कम किस्म अकाउंट्स इस्तेमाल देशी चे दे तमुंगा सोयू चार्ट ऑफ अकाउंट्स गोरा चार्ट ऑफ अकाउंट ना मुराद हर आगा अकाउंट चे कम जमा कंपनी की डेबिट कीगी या क्रेडिट कीगी चे आगा चार्ट ऑफ अकाउंट की एड भी नो मुंगा आगा डेबिट या क्रेडिट कवर इशू चे चार्ट ऑफ अकाउंट की अकाउंट ऐड नहीं नो जदा आगे जर्नल एंट्री नशम पास कवले पर खबर पोछे नो दा जमुंगा आसानतिया दा पारा पीएचडी से करे दे दुमरा मेहनत करे दे लगा रिसर्च करे दे चे दुनिया के दुमरा कारोबार नदी और हर कारोबार के दादा अकाउंट्स इस्तेमाल पोछे स्ता सोखा कदाना आले नो गोरे नेक्स्ट ऑप्शन दे मुंगसरा कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग पीएचडी अकाउंटिंग कंपनी आओ सही शो ददे से मतलब शो उस लका ज कंपनी जोड़वल वाला नदी में को और लमर एंड को दोनों कारोबार यो दे नजर चिदागे चिकम चार्ट ऑफ अकाउंट्स दी अगर हमारी कंपनी तराशी लका फाइल बदल से शी द पीएचडी लका पीएचडी यो ऑलरेडी जोड़ शवे कंपनी दा आगे न त चार्ट ऑफ अकाउंट का पिकवल वाले चरता खपल कंपनी दा हाँ बल ले मुंगसरा कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम नो 12 ऑप्शन हो दलता ऑप्शन था कोई बुक ना या स्मॉल बिजनेस ना या एनी ना और फोर्थ ऑप्शन दे बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स न समोरात शो लका जवाला मा यो चार्ट ऑफ अकाउंट दे माता जोड़ने की जब एन वाला जेड पूरे खपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जोड़ो कोई और बल दे कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग पीएचडी अकाउंटिंग कंपनी लका बल कंपनी सरज सकोमा दा कंसोलिडेट कोम्बा नो बेस्ट ऑप्शन मुंग बसरा वालू यो आगा देता सुबह दे बांधे आगा ओके उस गोरा दे के वज कम कंपनी रवाखलमा लका दे के मुंगा रवालू दे के हार्डवेयर स्टोर पर रवालू सही शो एज ए सैंपल वाले चे बुलाजी टोल तलिए पतम दाचे हार्डवेयर संग की और देख इस तासु कंप्लीट लगा पीएचडी बमुंगा इंप्लीमेंट कर वाले चे देख सर्विस समराशी नेटवर्किंग सर्विस हो या इंस्टॉलेशन शू या सशु नो बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस मुंगा दोला पके कवले शू सही शो नजा कजा एग्जांपल के बता राखलम बाकी स्तासु खखा एनी टाइप सेलेक्ट कवले शे खबर अपोशे इस पाबंदी निश्ता खा मुंगसरा रागोसा हार्डवेयर स्टोर नो उसगोरा हार्डवेयर स्टोर के माते पेटी कैश अकाउंट जोड़ करो कैश ऑन हैंड ए जोड़ करो ठीक शो ए न वाला तजेड़ा पूरे दाव करा टोल अकाउंट सी खाते के चिकम अकाउंट नहीं पका डिलीट कवले शे ची एंट्री दे पके नहीं करे डिलीट कवले शे ओ कदे की यो अकाउंट था तब पकार शो ओ निश्दा नो ऐड कवले शे गोरा वजह सदा गोरा पेटी कैश ते नो नंबर है सदे 10,000 बल अकाउंट वर पसे नंबर सदे 10,100 बल अकाउंट नंबर सदे 10,200 यानी हर दो अकाउंट मेंस के 99 अकाउंट्स इंसर्ट कवलेशन हर दो अकाउंट मेंस के पोछे नो
99 اکاؤنٹس دو اکاؤنٹمنٹس کې انسرټ کیدي شي نو دا څومره اکاؤنٹس دي ډېر زیات دي نو تاسو سره د اکاؤنٹ کمی به نه راځي چې یو نوی اکاؤنٹ لکه اوس فار ایگزامپل دلته اوس ګوره دی ما ته سیوینګ اکاؤنٹ را کړی زه دا نه استعمالوم زما کرنٹ اکاؤنٹ دی په یو بی ایل نو د دې نمبر څه دی 400 زه به هغه 410 به کم نو هغه ایگزیکټ د دې لاندې به راشي نوم به ورکم یو بی ایل کرنٹ په خبره پوه شوې نو دا مونږ ته څومره کار آسان کو لکه دا اکاؤنټس ما ته به دوباره جوړولو ضرورت به نه راځي څنګه جوړیږي یا به درته نیکسټ لیکچر کې به مونږ وایو صحیح شو کلیئر شو دیسی پورې ښه چوز اینڈ اکاؤنٹنگ میتھڈ نو ګوره مونږ سره دو میتھډ استعمالیږي یو اکروول دی یو کیش دی اکروول کیش څه مطلب دی کیش کله چې مونږ سره اکاؤنٹنگ میتھډ وي نو مونږ څه کوو کله چې ما کیش ریسیو کړو نو زه به انټري کوم کله چې ما کیش پے کړو زه به انټري کوم یعنی کریډټ کانسپټ پکې نشته لکه کریډټ ټرانزیکشنز پکې نشم ریکارډ کولی پوه شوې نو نن سبا ټول کاروبار په کم میتھډ چلی په اکروول باندې وجه څه ده چې مونږ په کریډټ باندې وینډر نه مال اخلو بیا کریډټ باندې کسټمر ته مال خرڅو د هغې کله مونږ هاف پیمنٹ واخلو کله پیمنٹ نه اخلو لسو ورځو پس واخلو په خبره پوه شوې نو دا خو ټول پیبلز او ریسیویبلز خو به مونږ مینیج کوو که نه نو نن سبا زمونږ ټول لکه ګوره ورسره لیکلی یم دی موست کمپنیز چوز دس آپشن صحیح شو نو مونږ به څه راولو اکروول نیکسټ به یې ښه چوز ا پوسټینګ میتھډ نو ګوره پوسټینګ میتھډز مونږ سره دوه دي یو دی ریئل ټایم او یو دی بیچ بیچ څه مطلب دی زه وایم چې یو بنچ آف ټرانزیکشن نه څه مراد زه یم چې کله لس ټرانزیکشن شي هغې نه پس ته به زه د دې څه کومه لیجرز ته یا ټرایل بیلنس ته یا نو پوسټینګ به فردر پروسس کوم صحیح شو ریئل ټایم کې که یو ټرانزیکشن هم ما ریکارډ کړو نو زه یم دا هماغه ټایم د لیجر ته ټرایل بیلنس ته هر ځای ته دی لاړ شي نو اوس د دې ګارنټي خو مونږ سره نشته که نه چې مونږ سره به خامخا ورځ کې به لس ټرانزیکشن راځي دا خو بزنس یې کیدی شي لس ورځې زما یو ټرانزیکشن هم ونه شي کیدی شي یو ورځ کې سل ټرانزیکشن هم وشي په خبره پوه شوې نو ریئل ټایم څه دی بیسټ آپشن دی په خبره پوه شوې ښه نیکسټ راځي بیا مونږ سره چوز اینڈ اکاؤنټینګ پیریډ نو ګوره سټینډرډ فسکل ایئر څومره منت وي 12 منت وي زه یم نه زما چې کوم کاروبار دی هغه 3 منثs دی 4 منثs دی 6 منث دی نو دلته نه ته بیا خپل فسکل ایئر پیریډ ډیفاین کولی شي دا وګوره 1 نه واخله تر 10 منث پیریډ دی نو ګوره دلته ستا فرام this date to this date پوه شوې نو دا تا ته اټومیټیکلی مونږ به واخلو سټینډرډ څه دی 12 منث راوابلو ټیک شو اوس زما منث کله نه شروع کیږي जनवरी نه شروع کیږي فبرवरी نه شروع کیږي دا کم میاشت دی دسمبر نو زموږ خو نن کاروبار سٹارټ شو نو دسمبر 2008 پوه شوې او نیکسټ به کوم فینش نو دې کې زما څه جوړ شو کمپنی کریټ شو په خبره پوه شوې نو داسې مونږه دې کې کمپنی کریټ کوو اوس به دا کمپنی جوړ شي او اوپن بم شي نو دا وګوره مونږ سره سره راغو کمپنی کریټ شوه بره وګورئ ټایټل بار کې مونږ سره څه دی پیشټري اکاؤنټینګ کم کمپنی ده صحیح شو دا د هغې ویلکم سکرین راغو اوکې کا صحیح شو اوس ستا کمپنی فرسٹ ټایم اوپن کېږي پیشټري کې وعلیکم السلام اوس دا راغو سیټ اپ ګایډ دا د دې آنلاین هیلپ وغیره دی زه ورته یم چې ډو ناٹ شو دس اسکرین ایٹ اسٹارٹ اپ بار بار ما ته مه ښایه صحیح شو کلوز کا اوکې نو دا ما سره راغو څه کمپنی انوایرمنټ دی اوس ګوره دلته ما سره ټیپ دی بزنس سټیټس نو بزنس سټیټس کې ما ته دلته څه ښیي اکاؤنٹ بیلنسز لکه ګوره پیټي کیش شو کیش آن هینډ شو دا کم اکاؤنټس دي کم چې مال ته نه چارټ آف اکاؤنٹ نه کاپي کړي او د دې رننګ بیلنسز څه دي د ټولو 0 0
دلته ګور اصلي کې کسٹمر هو او منی هغه کسان هغه زما گاهکان چې چاته ما قرض باندې مال ورکړی یا قرضه مې ورکړی نو د هغې ټول سټیټس لکه کسټمر آی ډي نیم اماونټ ډیو او ډیو ډیټ سره د لیست کې به تاسو ته ښکاري په خبره پوه شوې وینډرز ټو پے نو وینډر آی ډي وینډر نیم اماونټ ډیو او ډیو ډیټ دا هغه کسان دي چې چا نه ما قرضې اخیستي پیبلز وینډرز صحیح شو نو دلته ما ته هغه لیست کې به ښایي ټیک شو دا ایجډ ریسیویبل دی پای ګراف کې به تا ته ښایي چې لکه ایجنګ 0 to 30 days کې تا ته دومره پیسې پاتې دي یا وصولول دي دا 31 to 60 days لکه دومره پیسې 31 ورځې نه شپېته ورځو کې منځ کې دي دومره پیسې پاتې دي ټیک شو اخیستل دي مونږه وغیره وغیره نو دا لاندې مونږ سره څه دی د پیبل ګراف دی لکه دومره اماونټ شو چې پیمنټ کول دي 0 to 30 days دا ایجنګ دی ټیک شو او دلته نه بیا مونږ ریپورټس ګورو ریپورټس لکه ګوره مونږ سره کسٹمر اینڈ سیلز ریپورټس ګوره وینډر اینڈ پرچیز ریپورټس ګوره جابس ګوره اکاؤنٹ ریکنسیلیشن ریپورټس ګوره وغیره وغیره ټیک شو نو دلته مونږ ریپورټس کته شو ښه دا بر وګورئ مونږ سره یو چارت جوړ شوی دی ریونیو ایئر ټو ډیټ لکه ایئر ټو ډیټ نه مراد سره نن ډیټ پورې په خبره پوه شوې یعنی دسمبر 2008 نه والا نن فار ایگزامپل جولائی 2009 دی ٹھیک شو نو زمون خو ایئر به اینڈ چرته کیږي نومبر 2009 کې به کیږي نه دسمبر کې سٹارټ شوی دی نو ایئر به کمپلیټ کیږي نو ما ته ښایي چې ستا ټوټل ریونیو دومره شوي دي کاسټ آف ګډ سولډ دومره شوي دي ښه ګراس پرافټ دومره دی ایکسپنسز دومره دي او نیټ انکم دومره دی په خبره پوه شوئ نو دا سټیټس دی دغه رنګې موږ سره کسټمرز اینډ سیلز دي کسٹمرز اینڈ سیل کې مونږ سره دا پورا لکه د هغې ګرافیکل ریپرزنټیشن کسټمر لیست باقاعده د هغې انفارمیشن دا به اټومیټیکلی اپډیټ کیږي ستا به ټرانزیکشنز کیږي ته دلته نه سټیټس کتی شي په خبره پوه شوې بیا دلته وګورئ وینډرز اینډ پرچیزز دي یعنی هغه کسان زموږ سپلایر شو سیل ټیکس ایجنسی شو ټول نو دا ټول به دې لیست کې پراته وي او د هغې کرنٹ بیلنسز ټلیفون نمبرز او دا د هغې ګرافیکل ریپرزنټیشن دی چې هغې سره څه کولی شو دغه رنګې انوایس انوینټري اینډ سروسز دي پوه شوئ امپلای اینډ پیرولز دي بینکنګ دي آنلاین بینکنګ وغیره هم تاسو ته دلته ښایي او دا ستا کمپني انفارمیشن شوه کمپني انفارمیشن کې به تاسو ته څه ښایي لکه کمپلیټ ډیټیل لکه اوس ګوره زما بزنس څه دی سول پروپرایټرشپ کم ډایرکټري کې سټور دی ډیټا دا کمپنی فائل چرته سٹور دی پروگرام فائلز کې سیگ سافٹ ویئر کې پیسٹری کې کمپنی کې لامار اینڈ کو فولڈر کې پروت دی پوه شوئ ریئل ټایم دی وغیره وغیره نو دا مونږ سره څه دی دا د دې انوایرمنټ ده چې یو کمپنی څنګه جوړیږي صحیح شو کلیر شو دې کې که څه پوښتنه کول نشته نو نن مونږ څه زده کړل کمپنی جوړو دا